ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او مونږ تسکین مانوال صاحب نه مرکه وکړه، هغوی نه شعرونه ریکارډ کړه. نو د هغوی په خوښه باندې هغوی د بغزوین مانوال صاحب نه څه غوښتنه وکړه. نو اوس هغه شعرونه مونږ ته وایي، نو مونږ یې تاسو سره هم شریکو، تاسو دپاره هم ریکارډ کوو. نو بغزوین مانوال صاحب شعرونه مونږ سره شریک کړئ. مننه. ښه جي مننه. د اردو یو شعر دی چې گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے پھولوں کے پتے رہ گئے، جو یار تھے وہ مر گئے کدو کریلے رہ گئے. انو دا لختې زمونږ چم دی جي، هغې کې چې کوم خلک پاتې کېږي دلته کې پروګرام وډاګی چم کې، نو دا د دې فرمایش هم کړو او تسکین لالا مو وي. نو ما سره خو نور څه یادو نه راځي، دا د خپل چم دا به درته ووه. ریاض په د سره کوي بېسیاره په لختي بانډه کې څو دکانداران شته، که څه شګې بازرای ته د اجد شي تابعدار پکې څو کوره کولالان شته، که د دین په بابزان په وکول غواړي د غرنګ یو څو کوره ملایان شته، چې د چایو سره خوري مزه به درکړي مزېدارې پکوړې د ګلروز خان شته. مشرانو سره ټوکې مسخرې کړي او کاکا هغه ته به یې وي ایو خدای دې وبخښي اوس پات شوی دی دوبیانو کې. مشرانو سره ټوکې مسخرې کړي، ډېر بېسره پکې داسې کشران شته، او جنازې پل به یو وخت خالی نه وي، څه بې کچه پکې روره پوډریان شته، کچه غوښه کړي تازه ښه مزېداره، جنازې سره یو تخت د زیبر خان شته، او وخت بې وخته بیماري که کور کې راشي نو یو ډاکټر فقیرزاده بل ادرمان شته. داسې ډېر د ټاټکي کار او مزدوري کړي غوبانه پکې موندی شي جولاګان شته، او چې پیپ هم ترجمه کړي مزېداره نو یو مفتی پکې اوسیږي اسد جان شته. او پښتنو اکثریت پکې ډېر کم دی، پښتنو اکثریت پکې ډېر کم دی، په تعداد کې تر سیوا دي مالیاران شته، چې په غم په خادای کې پکارېږي، په اخلاقو برابر پکې ډمان شته. نو که مزید معلومات نور په مخ کې غواړئ نو لږ ترې وپوښته شاعر بغزمین خان شته. السلام علیکم. ډېره مننه. د بل مرکې پورې تاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.